د ده ورور پوښتنه داسې ده چې مونږ حق علما څنګه وپېژنو. محترمه وروره، اسلامي امت کې یو سړی تیر سوی علامه بالله زری البغدادي یو کتاب جوړ کړی انصاب الاشراف، 8 جلدونو کې کتاب د ما سره شته. په دغه کتاب کې محترمه د علي رضی الله عنه خبره نقل کړي. د خبره خو اوږده ده وروره، بیا علي رضی الله عنه هغه حارث ابن حوتا اللیثي توایی وی ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال. حق و باطل په اندازه د سړیو نه معلومیږي. یو سړی غټ سړی وي نو دا به د دې نه کوي چې دا په حق هم ده، بلکې ته داسې چل وکه اعرف الحق تعرف اهله. حق وپېژنه اهل یې خپله پېژنې. یو وارې حق وپېژنه، په یو مسئله کې حق وپېژنه، بیا دغه سړی حق ته وړاندې که چې په دې حق کې دی څنګه ده. که په حق باندې ولاړو، په حق باندې عمل کو، نو دا حق عالم ده. واعرف الباطل تعرف من اتاه. باطل وپېژنه، د باطل ملګری او باطل عالم په خپله باندې پېژندلی سي. ډېره خوندوره خبر ده محترمه. مثلا کله چې تیر شل کلن کرغېړن زمانه کې امریکایي اشغال دلته راغلی و، نو حق دا و چې باید له دوی سره جهاد و مبارزه سوې وای. نو بعضې ملګرو دغه جهاد ته جهاد ویلې، بعضو دې دپاره دلایل لټول چې نه افغانستان ته چې دوی راغلي ول دا بشر دوستانه ول و بین الملل راوستلي و فلانو فلانو خبرې کولې. نو محترمه وروره، اوس حق دا ده چې دغه راتګ دلته افغانستان ته دا په د اشغال په شکل باندې مسلمانانو باندې جهاد فرض و. دغه نو حق خدا سو چې جهاد فرض ده. کم علما چې اوس د دې جهاد طرفدار ول، نو هغه حق علما ول. هغه علما چې د جهاد ته ناروا ویلي او د جهاد کې غلي ناست ول، ځانونه یې نه پوه کول، دا یا د باطل صف نیولی و. نو محترمه دا بیا باطل علما دي. همداسې نورو ډېرو مسلو کې فکر وکړه د ځانه سره. حق وپېژنه، علما یې خپله پېژني. باطل وپېژنه، علما یې خپله پېژني. الله دې جوړ لره کامیاب اوسې.